ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د متحده عربي اماراتو څخه یو نوی پیغام رالیږلی او پر طالبانو ګټه به هم وي. ښاغلي غني ویلي زه مې هغه خپله چوکۍ د ولسمشرۍ هغه چاته سپارم چې څوک په ټاکنو کې بریالی شو. ښاغلي غني ویلي زه به په رسمي ډول خپله چوکۍ هغه طالب ته وسپارم څوک چې په افغان ولس باندې ډیر خوښ شو او هغه یې وټاکو، زه به هغه وټاکم، نه دا چې طالبانو ټاکلی او زما ولسمشرۍ چوکۍ ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. غني وایي د ټاکنو له لارې په واک خپل ځایناستی وسپارم. افغان ولسمشر وایي واک به یوازې د انتخاباتو له لارې او د جمهوریت ریاست تر بیرغ لاندې خپل ځایناستی وسپاري. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو لوی شرط دا دی چې باید د افغانستان د ملي بیرغ ومنل شي او د هغه لاندې خپله چوکۍ طالبانو ته وسپاري. ډاکټر صاحب غني د افغان د بېلابېلو سیمو ځوانانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وینا تر ډېره د اوسني رژیم په ملاتړ متمرکزه وه. دغه ملي مناظره د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه چې ښاغلي ولسمشر غني غوښتل شوي باید ولسمشرۍ چوکۍ بل چا ته وسپارل شي. نوموړي په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې په هر قیمت به وي زه به د خپل چوکۍ څخه دفاع کوم، یوازې د ټاکنو له لارې خپل ځایناستی ته پرېږدم، ځکه زه افغان ولس ټاکلی یم، نو زه هم د افغان ولس خوښې ته ګورم او د هغوی په خوښه به ولسمشر وټاکل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.